الانبیاء مکی صورت دی او 112 آیتونه لري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر لورونکي الله په نامه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. خلکو ته حساب رانږدې شوی دی او هغوی بې پروایي کې مخ اړوونکي دي. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هغوی ته چې د خپل رب له لوري هر نوی نصیحت راځي نو په داسې حال یې اوري چې دوی مسخرې پرې کوي. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. زړونه یې په چټي خبرو مصروف وي او چا چې ظلم کړی دی هغوی پټ پټ سره وویل آیا دا سړی یعنی محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو په شان له یو انسان پرته بل څه دی؟ نو آیا تاسو به په رڼو سترګو کوډو ته ورځئ؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. رسول دوی ته په جواب کې وویل زما رب په هر هغه خبره پوهیږي چې آسمانو او ځمکه کې وشي او هماغه ښه اورېدونکی په هر څه پوه دی. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. هغوی لا دا هم وویل دا قرآن هسې ګډ وډ خوبونه دي بلکې له ځانه یې جوړ کړی بلکې دی یو شاعر دی کنه یوه داسې نښانه دې راته راوړي لکه ډومبني رسولان چې نښانو سره رالیږل شوي وو. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. حال دا چې له دوی مخکې موږ کوم کلي هلاک کړي دي هغوی خو ایمان نه و راوړی نو آیا دوی به ایمان راوړي؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. او اے رسوله لتا مخکې مو هم بل څوک نه یوازې سړي د رسولانو په توګه لیږلي چې هغو ته مو وحی کوله نو کافرانو ته ووایه چې که تاسو په دې خبره نه پوهیږئ نو له اهل کتابو پوښتنه وکړئ. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. او هغوی یعنی پخوانیو پیغمبرانو ته مو هم داسې جسدونه نه وو ورکړي چې خواړه نه خوري او نه تل پاییدونکي وو. بیا مو هغوی سره خپله وعده رښتیا کړه او دوی او هر هغه څوک مو وژغورل چې موږ غوښتل او له حده اوښتونکي مو ټول تباه کړل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. دا دی اوس مو تاسې ته یو داسې کتاب نازل کړی چې په هغه کې ستاسو لپاره نصیحت دی آیا تاسو عقل نه کاروئ؟
وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين او موږ څومره کلي وران ویجاړ کړل چې هغه اوسیدونکي یې ظالمانو او له هغوی وروسته مو نور قومونه را پیدا کړل. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. نو کله چې هغوی زموږ عذاب وموند یو دم به یې ترې منډې کړې، ورته وویل شول مه تښتئ او هغو ځایونو ته راوګرځئ چې تاسو ته پکې ښه ژوند درکړی شوی و او خپلو کورونو ته راشئ، ښایي تاسو وپوښتل شئ. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. هغوی وویل هاي زموږ بدبختۍ، بېشکه موږ ظالمانو. نو دوی تر هغه دا نارې وهلې چې شر یې بلې یخ مړه مو وغورځول. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. او موږ دا اسمان، ځمکه او څه یې چې ترمنځ دي داسې نه دي پیدا کړي چې لوبې مو کولې. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. کچېرې موږ غوښتې وای چې د لوبو سامان جوړ کړو نو له خپله لورې به مو هغه را پیدا کړی و که موږ د دې کار کوونکي وای. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. خو موږ پر باطل د حق گزار کوو چې د هغه سر ماتوي او یو دم هغه له منځه تلونکی شي، او تاسو لره د هغو خبرو له کبله تباهي ده چې خپله یې جوړوئ. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. او هغه لره دي هر هغه څوک چې په آسمانو او ځمکه کې دي او کومې پرښتې چې له هغه سره دي، نه یې له عبادت لویي کوي او نه ستومانه کیږي. شپه ورځ تسبیح وایي نه سستیږي. ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ایا دوی د ځمکې له شیانو نه ځان ته خدایان نیولي چې هغوی به هم مړي را پاسوي؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. که په اسمان او ځمکه کې الله نه پرته نور خدایان وای نو دواړه یعنی ځمکه او اسمان به ګډوډ شوي وو، نو الله د عرش څښتن لره هغو خبرو نه پاکي ده چې دا خلک یې جوړوي. دی چې څه کوي له هغه نه پوښتل کیږي او دوی ټول به پوښتل کیږي. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
آیا دی خلکو له هغه پرته نور خدایان نیولي؟ ای رسوله ورته ووایه دلیل مو راوړئ. دا قرآن هم شته چې د هغه چا لپاره نصیحت دی چې ما سره دی، او هغه کتابونه هم شته چې له ما مخکې خلکو لپاره نصیحت و، خو د دوی زیاتره یې په حق باور نه کوي، نو ځکه مخ اړوونکي دي. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. او لتا مخکې مو هیڅ داسې رسول نه دی لیږلی چې هغه ته مو دا وحی نه وي کړي چې یقینا له ما پرته بل خدای نشته، نو خاص زما عبادت کوئ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. او دوی وویل رحمان خدای د پرشتو په شکل اولاد لري، هغه لره پاکی ده، نه بلکې هغوی یعنی پرشتي خو د الله عزتمن بندگان دي، له هغه نه په خبرو کې نه وړاندې کیږي او د هغه په امر کار کوي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هغوی پوهیږي چې الله یې په مخکې وروسته حالاتو پوهیږي، او پرته له هغه چا چې د الله ورته رضا وي بل د هیڅ چا سپارښتنه نه کوي، او د هغه له هیبته ویریدونکي دي. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. او که بالفرض له هغو نه هر څوک دا ووایي چې زه له هغه یعنی الله پرته په خپله خدای یم، نو هغه ته به د جهنم سزا ورکوو، داسې ظالمانو ته همدا ډول سزا ورکوو. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آیا هغو کسانو چې کافر شوي دا نه دي لیدلي چې آسمانونه او ځمکه سره نښتي وو، بیا موږ سره بیل کړل او له اوبو نه مو هر ژوندی شی پیدا کړ، نو آیا دوی ایمان نه راوړي؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. او په ځمکه کې مو درانه ولاړ غرونه پیدا کړل چې په دوی ونه خوځېږي، او په هغې کې مو ارتې لارې جوړې کړې چې ښایي خپلې لارې ومومي. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. او آسمان مو یو خوندي چت جوړ کړ، خو دوی یې له نښانو مخ ګرځوونکي دي. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. او هماغه الله دی چې شپه ورځ لمر او سپوږمۍ پیدا کړي دي، دا ټول په یو مدار یعنی ګرځندۍ کې لامبو وهي. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. او اے رسوله لتا مخکې مو هم کوم بشر ته همیشنی ژوند نه دی ورکړی، نو که ته مړ شوې آیا دوی به تل پایېدونکي وي؟ كل نفس ذائقة الموت
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هر ساکش د مرګ څکونکی دی او موږ تاسو په بدو او شو حالاتو ښه ازمویو او بیا به ټول زموږ لور ته راګرځول کیږئ. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. او ای رسوله کله چې دا کافران دی وویني نو پتا پورې له ملنډو پرته یې بل کار نه وي او وایي دا هماغه دی چې ستاسو خدایان بد یادوي او حال دا چې خپله دوی د رحمان په یادولو هم کافر دي. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. انسان پیدا دی له تلواره خو زه به خپلې نښانې ژر در وښیم نو تلوار مه کوئ. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. او دوی مسلمانانو ته وایي دا د عذاب راتلو وعده به کله وي که تاسې رښتیني یاست. کاشکې دغو کافرانو ته د هغه وخت څه معلوم وای چې د دوزخ اور به نه له خپلو مخونو ایسارولی شي نه له شاګانو او نه به څه مرسته ورسره کیدای شي. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بلکې هغه اور به ناڅاپي ورته راشي او سربداله به یې کړي نو نه به یې ایسارولی شي او نه به څه مهلت ورکول کیږي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. او ای رسوله لتا مخکې هم په رسولانو ملنډې وهل شوي دي خو چا چې په هغوی ملنډې وهلې وي هغه څه یعنی عذاب ورباندې راپرېوت چې دوی به مسخرې ګڼلې. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ورته ووایه څوک دی چې د شپې او ورځې مو د رحمان خدای له عذابه وژغوري خو دوی د خپل رب له یاده مخ ګرځوونکي دي. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. آیا دوی لره له موږ پرته څه نور خدایان شته چې ساتي؟ هغوی خو نه د ځان مرسته کولی شي او نه زموږ په مقابل کې څوک ورسره درېدای شي. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بلکې خبره دا ده چې موږ دوی او پلرونو ته یې دومره د ژوند وسایل ورکړل چې زمانه پرې اوږده شوه. آیا دوی نه ویني چې موږ ورځو او له خواګانو یې ځمکه راکموو یعنی د مشرکانو ځمکې د مسلمانانو په لاس فتحه کوو نو آیا دوی برلاسي کیدونکي دي؟ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. او آیا زه خو په وحی سره اخطار درکوم
او کاڼه چې ویرول کیږي نو بلنه نه اوري. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. او کستا د رب له عذاب خو لږ تپ هم هغوی ته ورسید نو بیا به خامخا ووایي چې های زموږ بده بخته، رښتیا چې موږ ظالمانو. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. او موږ به د قیامت ورځې ته د انصاف تل ږدو، نو بیا به په هیچ چا هیڅ ظلم ونه شي. که څه هم یو عمل د اوري دانې په اندازه وي موږ به یې راوړو او موږ حساب کوونکي بس یو. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. او رښتیا چې موږ موسی او هارون ته فرقان یعنی حق او باطل بیلونکی رڼایي او د متقیانو د پاره نصیحت ورکړی و. هغوی چې له لیدو پرته خپل رب نه ویریږي او له قیامته ډارېدونکي وي. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. او دا قرآن یو نصیحت دی برکتی موږ نازل کړی دی، نو آیا تاسو ترې منکر یاست؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. او یقینا ابراهیم ته مولا موسی علیه السلام نه مخکې له هغه سره وړ ځیرکتوب ورکړی و او موږ هغه ښه پیژانده. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. کله چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته وویل دا څه بوتان دي چې تاسو یې عبادت ته ولاړ یاست؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هغوی وویل موږ خپل پلرونه د دغو په لمانځنه موندلي دي. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ابراهیم ورته وویل په حقیقت کې تاسو او پلرونه مو ټول په څرګند بېلارېتوب کې یاست. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. هغوی ویل ته رښتیا وایې او که هسې ټوکې کوې؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. ویل نه ټوکې نه دي، ستاسو رب خو هماغه د آسمانو او ځمکې رب دی چې هغه یې پیدا کړي او زه په دې خبره ستاسو په مخ کې شاهدي ویونکی یم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. او په الله قسم کله چې تاسو ترې ولاړ شئ زه به مو بوتانو سره داسې کار وکړم چې حقیقت به یې څرګند شي. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هغوی چې ولاړل نو ورغی هغه یې د لوی نه پرته ټول ټوټه ټوټه کړل چې شایي بیا دوی هغه ته ورشي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا
إنه لمن الظالمين. کله چې راغلل او بوتان یې ولیدل وی ویل زموږ په خدایانو دا کار چا کړی؟ دا خو یقینا له ظالمانو څخه دی. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. څه خلکو وویل موږ له یو زلمي چې ابراهیم یې بولي اورېدلي چې هغوی به یې بد یادول. هغوی وویل نو د خلکو په وړاندې راولئ چې هغوی هم ګواهان شي. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. چرای وست ورته ویل ای ابراهیمه آیا زموږ په خدایانو دا کار تا کړی؟ ویل نه بلکې دغه لوی یې کړی. نو که دوی خبرې کوي اوس پوښتنه ترې وکړئ. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. نو بیا هغوی خپلو ځانو سره فکر وکړ. بیا یو بل ته وویل یقینا همدا تاسو ظالمان یاست. بیا له شرمندګۍ سره ټیټې شول. ابراهیم علیه السلام ته یې وویل ته خو ښه پوهیږې چې دوی نه غږیږي. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ابراهیم ورته وویل نو آیا الله پرېږدئ او هغه څه لمانځئ چې نه د څه شي ګټه در رسولی شي او نه تاوان؟ افسوس او هلاکت دی تاسو لره او هغه څه لره چې الله نه پرته یې لمانځئ. آیا نو تاسو عقل نه کاروئ؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هغوی سره وویل دا سړی وسوځوئ او د خپلو خدایانو مرسته وکړئ که څه کوای شئ. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. کله چې وخله شول او ابراهیم یې اور ته وغورځاوه موږ اور ته امر وکړ چې ای اوره په ابراهیم باندې سوړ او سلامت شه. او هغوی په ابراهیم باندې څه چل کول غوښتل خو موږ دوی په خپله سخت تاواني کړل. او موږ هغه او لوط هغې سیمې یعنی شام لور ته وژغورل چې په هغې کې مو د نړیوالو دپاره برکتونه اچولي دي. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. او هغه ته مو د انعام په توګه اسحاق زوی او یعقوب لمسی ورکړ او دوی ټول مو نیکان ګرځولي وو.
او دوی ټول مو داسې امامان وګرځول چې زموږ په امر سره یې لارښوونه کوله او د ښو چارو لمانځه ترسره کولو او زکات ورکولو وحی مو ورته وکړه او دوی یوازې زموږ عبادت کوونکي وو. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. او لوط ته مهم حکم یعنی نبوت او پوهه ورکړې وه او له هغه کلي مو وژغورئ چې بدکاري یې کوله رښتیا چې هغوی یو ناوړه فاسق قوم و او هغه یعنی لوط مو په خپل رحمت کې داخل کړ یقینا هغه له نیکانو څخه و. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. او نوح ته مهم نبوت او پوهه ورکړې وه. هغه وخت یاد کړه چې له دې پیښې مخکې یې غږ راته کړی و نو موږ یې دعا قبوله کړه او د کورنۍ ته مو د لوی کړاو نه خلاصون ورکړ او موږ د هغه قوم په مقابل کې د ده مرسته وکړه چې زموږ آیتونه یې دروغ ګڼلي وو بېشکه هغوی ناوړه خلک وو نو ټول مو غرق کړل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. او داود او سلیمان ته مهم نبوت او پوهه ورکړې وه. هغه وخت یاد کړه کله چې دواړو د یو کښت په هکله فیصله کوله کوم چې د یو قوم څونه شپې مهال پکې ګډ شوي وو او موږ هغه فیصله چې د خلکو په اړه کېده لیدله. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. نو په هغې فیصلې مو سلیمان وپوهاو او دوی هر یو ته مو حکم او پوهه ورکړې وه او له داود سره مو غرونه او مرغان هم تابع کړي وو چې تسبیح به یې ویله او د دې کار کوونکي موږ وو. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. او هغه ته مستاسې دپاره د زغرو جوړول ورزده کړي وو چې تاسو په جنګ کې یو د بل له ګزاره وساتي نو آیا تاسو شکر ایستونکي یاست؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. او سلیمان ته متون باد تابع کړی و چې د ده په امر به هغې ځمکې ته الوت چې برکت مو پکې ایښی و او موږ په هر څه پوه یو. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. او له شریرو پیریانو مو هم ځینې داسې کسان ورته ایل کړي وو چې د هغه دپاره یې اوبو کې غوپې وهلې او له دې پرته یې نور کارونه هم کول او د هغوی ساتونکي موږ وو. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. او ایوب در یاد کړه کله چې خپل رب ته یې غږ وکړ چې ما ته مرض را رسېدلی او ته خو تر هر لورونکي ډېر مهرباني. نو د هغه دعا مو قبوله کړه او کوم تکلیف چې ورباندې و هغه مو ترې لرې کړ او د خپله کورنۍ مو هم ورکړه او هماغومره نور هم ورسره. دا زموږ له لورې یو رحمت و او د عبادت کوونکو لپاره یو نصیحت. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. او اسماعیل، ادریس او ذوالکفل دا ټول له صابرانو څخه وو. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. او هغوی مو په خپل رحمت کې داخل کړي وو، یقینا هغوی له نیکانو څخه وو. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. او کب والا در یاد کړه یعنی یونس علیه السلام کله چې له قومه په غوسه ولاړ نو د ګمان کړی و چې موږ به څه تنګون نه پرې راولو، خو بیا پرې راغی نو په تیارو کې یې نارې کړي چې یا الله له تا پرته بل وړ معبود نشته، تا لره پاکي ده، زه پخپله له ظالمانو څخه وم. نو موږ یې دعا قبوله کړه او له غمه مو خلاص کړ او موږ مؤمنان همدغسې ژغورو. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. او زکریا در یاد کړه کله چې خپل رب ته ناره وکړه زما ربه ما یوازې مه پرېږده او ډېر غوره وارث خو ته پخپله یې. نو موږ یې سوال قبول کړ، یحیا مو ورکړ او د هغه میرمن مو ورته جوړه له شنډوالې ورته روغه کړه. بېشکه هغوی ټولو په نیکیو کې بیړه کوله او موږ یې د ثواب په مینه او له عذاب نه په ویره وربللو او خاص موږ ته غاړه ایښودونکي وو. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. او هغې نجلۍ چې د خپل عورت ساتنه یې کړې وه نو موږ له خپل روح نه پکې پوکړل او دا او زوی یعنی عیسی علیه السلام موږ د ټولو خلکو دپاره نشانه وګرځول. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اے خلکو بېشکه دغه دین چې ټولو انبیاو یې بلنه کوله ستاسو دین دی چې ایکې یو دین دی او زه ستاسو رب یم نو یوازې زما عبادت کوئ. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. او خلکو خپل د دین کار سره ټوټې ټوټې کړ خو ټول زموږ خواته راستنېدونکي دي.
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. نو څوک چې څه له ښو کارونو وکړي او هغه مؤمن هم وي نو د هغه د هلو ځلو بې قدري به ونه شي او موږ هغه لره لیکونکي یو. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. او د یو کلي اوسیدونکي چې موږ هلاک کړي وي دا ور باندې حرامه ده چې بیرته به دنیا ته راوګرځېدلی شي. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. څو چې ځوځي ماځوځي را پرانیستل شي او هغوی له هرې لوړې په منډه منډه راکوزیږي. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. او د رښتینې وعدې پوره کېدل را نږدې شي نو یو دم به د هغو کسانو سترګې ټاغې ووځي چې کافران شوي وو. وای بهای زموږ بده بخته موږ خو له دې نه په غفلت کې وو دا لا څه چې موږ بالکل ظالمان وو. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. اے مشرکانو یقینا تاسو او هغه چې تاسو یې الله نه پرته لمانځئ د جهنم خشاک یاست تاسو هماغلته ورننوتونکي یاست. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. دوی که پرشتیا خدایان وای هغه یعنی جهنم ته به نه ورننوتل او دا ټول به تل پکې پراته وي. هلته به د دوی چغې سوري وي او هیڅ به پکې نه اوري. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. خو هغه کسان چې مخکې ورته زموږ لخوا نیکمرغي لیکل شوې ده یعنی نیک مؤمنان نو دوی به له هغه نه لرې کړی شوي وي. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. دوی به یک رشهار هم نه اوري او په هغو شیانو کې به تر تله اوسیدونکي وي چې زړونه یې غواړي. ها د قیامت د ورځې ستره وارخطایي به یې هم نه غمجن کوي او ملایکان به ورسره مخامخ کیږي ورته وایي به دا ستاسو هماغه ورځ ده چې وعده یې در سره کېدله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هغه ورځ در یاد کړه چې موږ آسمان داسې راونغاړو لکه د لیکل شویو پاڼو نغښتل لکه چې لومبی ځل پیدایش مو پیل کړی و هماغسې به یې بیا راګرځوو. دا پر موږ وعده ده موږ خامخا د دې کار کوونکي یو. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. او موږ له نصیحت وروسته په زبور کې لیکلي و چې دا ځمکه به زموږ نیکان بندگان په میراث وړي.
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. یقینا په دې قرآن کې د عبادت کوونکو خلکو د پاره پوره خبرتیا ده او ای رسوله ته مو د ټولو خلکو د پاره یوازې د یو رحمت په توګه لیږلی یې. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ ورته ووایه خبره دا ده چې ما ته همدا وحی کیږي چې ستاسو خدای هماغه ایک یو خدای دی، نو آیا تاسو غاړه ایښودونکي یاست؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. نو که مخ یې وګرځاو بیا ورته ووایه چې ما خو ټول یو برابر خبر کړئ او زه نه پوهیږم د کومې سزا چې تاسو سره وعده کیږي هغه نږدې ده که لري. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. هغه یعنی الله په جهر خبره هم پوهیږي او په هغه هم چې تاسو یې پټوئ او زه نه پوهیږم شاید دا ځنډېدل ستاسو دپاره ازمایښت او تر یوې نیټې پورې د ګټې اخیستلو یوه موقع وي. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بیا رسول وویل زما ربه په حق فیصله وکړه او په هغو خبرو کې چې تاسو یې جوړوئ زموږ مهربان پالونکی زموږ د پاره د مرستې غوښتو اسره ده. الحج صورت مدني دی او 78 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورونکی الله په نامه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے خلکو د خپل رب له عذاب نه ځان وساتئ. باور وکړئ چې د قیامت زلزله یو لوی شی دی. کومه ورځ چې تاسو یې ووینئ چې آن هر تی ورکوونکي له خپل تیخوري ماشوم نه هم غافله شي، هر حامل خپل حمل وغورځوي او خلک داسې وویني لکه په نیشه کې سربداله، حال دا چې هغوی به نیشه نه وي خو د الله عذاب به ډیر سخت وي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. او له خلکو نه ځینې داسې دي چې بې علمه د الله په باب ناندرۍ وهي او په هر ناړامه شیطان پسې روان وي. هغه چې د الله په وړاندې په هکله لیکل شوي چې که هر څوک یې ملګرتیا وکړي نو هغه بېلاري کوي او د دوزخ عذاب ته یې لارښوونه کوي. يا أيها
أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اے خلکو که تاسو د بیا ژوندون په هکله په شک یاست نو لږ فکر خو وکړئ چې موږ تاسو له خاورې پیدا کړي یاست، بیا له نطفې، بیا د وینې له ټوټې، بیا د غوښې له بوټۍ نه چې کله پوره شکل لرونکي وي او کله نیمګړي شکل والا، د دې دپاره چې تاسو ته ستاسو حقیقت څرګند کړو او موږ چې وغواړو تاسو تر یوې معلومې نیټې د میندو په ګېډو کې تم کوو، بیا مو د ماشوم په بڼه راوباسو، بیا مو روزنه کوو تر څو چې خپلې ځوانۍ ته ورسیږئ او ځینې له تاسو نه ژر وفات کیږي او ځینې مو تر ناکاره عمره یعنې ډیر بوډاتوب ته ځنډول کیږي تر دې چې پر هر شي له پوهېدو وروسته هم بیا په هیڅ نه پوهیږي او ته خو ځمکه وینې چې وچه شاړه ده، بیا چې کله اوبه ورباندې راتویې کړو نو وخوځېږي، راډډه شي او له هر ډول ښېرازه شینګیاونه راوټوکوي. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. دا هر څه له دې امله چې د همدغه الله شتون حق دی او هماغه مړي را ژوندي کوي او همدی پر هر څه قادر دی. او بل دا چې قیامت خامخا راتلونکی دی، هیڅ شک پکې نشته، او دا چې الله به هغه څوک راپورته کړي چې په قبرونو کې دي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. او ځینې له خلکو نه هغه څوک دي چې د الله په هکله بې له علمه بې له هدایت او روښانه کتابه شخړه کوي. حال دا چې له کبره څنګ اړوونکی وي تر څو خلک د الله له لارې واړوي، هغه لره به دنیا کې رسوایی وي او د قیامت په ورځ به د سوځونکي عذاب خوند ور وڅکو. دا سزا د هغه عمل له کبله ده چې ستا لاسونو وړاندې لیږلی و او دا چې الله پر خپلو بندګانو ظلم کوونکی نه دی. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. او ځینې له خلکو هغه دي چې په یوه څنډه د الله عبادت کوي، نو که په دنیا کې څه ګټه ور ورسیږي نو پرې ډاډه شي،
او که څه ازمایښت ور ورسیږي نو بیرته کفر ته مخ وګرځوي. د داسې خلکو دنیا هم لاړه او آخرت هم. دغه دی څرګند تاوان. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. هغه الله نه پرته داسې څوک وربولي چې نه تاوان وررسولی شي نه څه ګټه ورکولی شي. دا له حقه ډېر لرې بېلارېتوب دی. هغه څوک لمانځي چې د ګټې نه یې تاوان ډېر نږدې دی. داسې دوست څومره بد دی او داسې ملګری څومره بد دی. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. یقینا الله هغه کسان چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي داسې جنتو ته ننباسي چې ترې لاندې به ویالې بهیږي. بې له شکه الله چې څه وغواړي هماغه کوي. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. څوک چې ګمان کوي چې الله به په دنیا او آخرت کې د هغه یعنی محمد صلی الله علیه وسلم څه مرسته ونه کړي نو هغه د اسمان ته یو پړی وغځوي بیا د هغه غوڅ کړي او بیا دې وګوري چې آیا دا چل یې هغه څه له منځه وړلی شي چې دی یې په غوسه کړی دی. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. او همدغه شان موږ دا قرآن په څرګندو آیاتونو سره نازل کړ او دا چې الله چاته وغواړي لاره ورښیي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. یقینا هغوی چې ایمان راوړی او هغوی چې یهودیان شوي او صابیان، نصرانیان، مجوسیان او هغه چې مشرکان شوي الله به د دې ټولو ترمنځ د قیامت په ورځ فیصله کوي. الله په هر څه ښه شاهد دی. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آیا ته نه وینې چې الله ته سجده کوي څوک چې په اسمانو کې دي او څوک چې په ځمکه کې دي او لمر، سپوږمۍ، ستوري، غرونه، ونې، چارپایان او زیاتره انسانان او ډیر داسې دي چې د عذاب وړ ګرځېدلي او هغه څوک چې الله یې سپک کړي نو بیا هغه ته څوک عزت ورکوونکی نشته. الله چې څه غواړي هماغه کوي. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود
ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. دا کافران او مسلمانان دوه ډلې مدعیان دي چې د خپل رب په هکله یې سره جګړه ده، نو د دوی پریکړه به داسې کیږي چې کوم کافر شوي د هغو دپاره له اور نه جامیز کشتل شوي، د سرونو د پاسه به یې خوټېدلې اوبه ور اچول کیږي چې په هغو سره به یې هغه څه هم خوړین شي چې په ګېډو کې دي او پوستکي هم، او د هغو دپاره به د اوسپنې ګرزونه وي. کله هم چې له ډېره غمه له هغه نه وتل غواړي نو بیرته پکې ورګرځول کیږي او ورته ویل کیږي چې د سوځونکي اور خوند وڅکئ. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. بل طرف ته یقینا الله هغه کسان چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي داسې جنتو ته ننباسي چې ترې لاندې ویالې بهیږي، هلته به دوی د سرو زرو او ملغلرو په وښیو سینګار کړی شي او جامې به یې پکې وریښمینې وي، او هغوی ته د سپېڅلې خبرې یعنی طیبې کلمې لارښوونه شوې وه او د هرې ستاینې وړ خدای لارې ته ورسم کړی شوي وو. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بشک هغه کسان د سزا وړ دي چې کافر شوي او د الله له لارې او هغه مسجد حرام نه د مسلمانانو ایثارول کوي چې موږ هغه د ټولو خلکو لپاره داسې عبادت ځای ګرځولی چې په هغه کې اوسیدونکی او له بهره راتلونکی یو برابر دي، او څوک چې په هغه کې په ظلم سره بېلاریتوب وغواړي هغه ته به له دردناک عذاب نه ور وڅکو. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. او هغه وخت یاد کړه کله چې موږ ابراهیم ته د دې کور یعنی خانه کعبې ځای وټاکئ او لارښوونه مو ورته وکړه چې له ما سره هیڅ شی مه شریکوه او زما کور طواف کوونکو، قیام کوونکو، رکوع او سجده کوونکو دپاره پاک کړه. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. او په خلکو کې د حج اعلان وکړه چې پلي درته راشي او له هرې لرې لارې نه په هر ډول ډنګر اوښ سپاره هم درته راشي تر څو دوی هغه دیني او دنیایي ګټې په سترګو وویني چې ورته ټاکل شوي دي او په څو ټاکلو ورځو کې پر هغو څارویو د الله نوم یاد کړي چې الله ور روزي کړي دي. نو ای مسلمانانو له هغو څارویو نه تاسو هم وخورئ او په تنګلاسې فقیر یې هم وخورئ.
بیا دې د حج تر سره کوونکي خپلې خیرې ایسته کړي، خپل نظرونه دې پوره کړي او د دې لرغوني کور طواف دې وکړي. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. دا ټولې خبرې په یاد لرئ او هر څوک چې د الله د حکمونو درناوی وکړي نو د الله په وړاندې دا د هغه دپاره غوره ده او ستاسو دپاره څاروي حلال ګرځول شوي پرته له هغو چې حرمت یې پر تاسو لوستل کیږي. نو د بوتانو له پلیتۍ نه ځان وساتئ او له دروغ خبرې نه ډډه وکړئ. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. خاص الله لره غاړه ایښودونکي شئ چې هغه سره شرک کوونکي نه یاست او هر څوک چې الله سره شریک ونیسي نو هغه لکه چې له اسمانه راوغورځېدی چې یا به یې الوتونکي وتښتوي یا به یې باد چیرته لرې ژور ځای کې وغورځوي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دا ټولې خبرې په یاد ولرئ او څوک چې د الله د دین د نښانو درناوی کوي نو دا د زړونو له تقوا ده. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. تاسو لره تر یوې ټاکلې نیټې په هغو څارویو کې ګټې شته بیا یې د حلالولو ځای هماغه لرغوني کور سره دی. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. او د هر امت د پاره موږ قرباني د دې لپاره ټاکلې ده ترڅو په هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې ور په برخه کړي دي. نو ستاسو خدای هماغه یو خدای دی نو هماغه ته غاړه کیږدئ او عاجزي کوونکو ته زیری ورکړه. هغوی چې کله د الله نوم ورته یاد کړل شي زړونه یې ولړزیږي او هغوی چې په هغو کړاوونو صبر کوونکي دي چې ورته رسیدلی وي او چې لمونځ ترسره کوونکي دي او له هغه څه نه چې موږ ور روزي کړي د الله په لار کې لګښت کوي. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. او د قربانی اوشان مستاسو د پاره د الله د دین له نشانو څخه ګرځولي تاسو ته په هغو کې ښېګڼه ده. نو په داسې حال کې د الله نوم ور باندې واخلئ چې هغه ولاړ وي بیا چې کله یې له حلالولو وروسته اړخونه په ځمکه پرېوتل نو تاسو هم ترې وخورئ او په هر صبرناک او بې صبره فقیر یې هم وخورئ. همدغه شان مو دا څاروي درته تابع کړي دي ترڅو تاسو شکر وباسئ. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله ته نه د هغو غوښې رسیږي او نه ویني، هغه ته خو یوازې ستاسو تقوا رسیږي. همداسې یې درته تابع کړي تر څو په هماغه شان د هغه یعنی الله درناوی وکړئ چې درښولي دي او نیک عملو ته زیری ورکړه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. یقینا الله له هغو خلکو ملاتړ کوي چې ایمان یې راوړی، رښتیا چې الله هیڅ خیانتګر او ناشکر نه خوښوي. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هغو خلکو ته د جهاد اجازه ورکړه شوه چې جګړه ورسره کیږي ځکه چې دوی سره ظلم شوی او یقینا الله یې په مرسته کولو وسمن دی. هغوی چې په ناحقه له خپلو کورونو وایستل شول یوازې په دې خبره چې دوی وایي زموږ رب الله دی، او که الله د خلکو یوې ډلې شر د بلې ډلې په وسیله نه ایسارولی نو خامخا به نړول شوي وي څیلخانې، کلیساوي، عبادت ځایونه او مسجدونه چې په هغو کې د الله نوم ډیر یادیږي، او الله به خامخا له هغه چا سره مرسته کوي چې د هغه مرسته کوي. بېشکه الله زورور او برلاسی دی. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. دوی هغه خلق دي چې که موږ په ځمکه کې قدرت ورکړو لمونځ ترسره کوي، زکات ورکوي، د نیکۍ امر کوي او له بدۍ نه ایسارول کوي، او د ټولو چارو پایله الله لره ده. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. او ای رسوله که هغوی د دروغجن ګڼي نو له دوی مخکې د نوح قوم، عادیانو او سمودیانو هم خپل رسولان دروغجن ګڼلي وو، او د ابراهیم او لوط قوم هم، او همدارنګه د مدین خلکو او موسی هم دروغجن ګڼل شوی وو. نو کافرانو ته مې مهلت ورکړ او بیا مې راونیول، نو ګوره زما عذاب څنګه وو. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. نو څومره کلی دي چې هغه موږ تباه کړي دي په داسې حال کې چې هغوی ظالمان وو، نو اوس هغه په خپلو چتونو پراته دي، او څومره کوهیان شاړ او څومره پخې دنګې ماڼۍ کنډواله شوي دي. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
آیا نو دوی په ځمکه کې نه دي ګرځېدلي چې بیا یې زړونه داسې وي چې پوهېدلی ورباندې یا غوږونه داسې چې اورېدلی یې ورباندې نو خبره دا ده چې سترګې نه ړندېږي خو هغه زړونه ړندېږي چې په سینو کې دي. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. او هغوی د عذاب پر راوستو کې بیړه در باندې کوي، حال دا چې الله به هیڅکله خپلې وعدې نه مخالفت ونه کړي او بېشکه ستا د رب په وړاندې یوه ورځ لکه 1000 کاله ده له هغو کلونو چې تاسو یې شمارئ. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. او څومره کلی دي چې ما هغو ته مهلت ورکړ بیا مې راونیول او خاص زما لور ته راتلي دي. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. اے رسوله ورته ووایه اے خلکو خبره دا ده چې زه تاسو لره څرګند ویرونکی یم، نو هغوی لره چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي بخښنه او عزتمنه روزي ده. او کوم خلک چې زموږ د آیتونو د کمزوري کولو هڅې کوي هغوی د دوزخ خلک دي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. او لتا مخکې مهم یو رسول او نبی لدی حالت پرته نه دی لیږلی چې کله به هغه لوستل کول نو شیطان به په لوستلو کې څه خلل ور واچوي، نو الله هغه څه له منځه وړي چې شیطان یې پکې اچوي، بیا الله خپل آیتونه محکموي او الله ډیر پوه د ستر حکمت څښتن دی. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. شیطان د دې دپاره داسې کوي چې کوم شی شیطان پکې غورځوي هغه د هغو خلکو دپاره فتنه وګرځوي چې په زړونو کې یې ناروغي ده او د هغو دپاره چې زړونه یې سخت دي او یقینا دا ظالمان په ډیر لرې مخالفت کې دي. او الله د شیطان خلل ځکه له منځه وړي تر څو هغه خلک چې علم ورکړی شوی وپوهیږي چې دا کلام حق دی ستا د رب لخوا، نو په هغه به ایمان راوړي او زړونه به یې ورته نرم شي او بېشکه الله ایمان راوړونکو ته د سمې لارې ښوونکی دی. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. او هغه خلک چې کافر شوي دي همداسې به د هغه یعنی کلام له پلوه په شک کې وي تر دې چې ناڅاپه قیامت ورته راشي
یا د کومې شومې ورځې عذاب. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. پاچایی به په هغه ورځ یوازې الله لروي، هماغه به یې ترمنځ فیصله کوي. نو چا چې ایمان راوړی او سم کارونه یې کړي هغوی به له نعمتونو ډکو جنتو کې وي، او هغوی چې کافر شوي او زموږ آیتونه یې دروغ ګڼلي نو د دوی دپاره به سپکوونکی عذاب وي. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. او هغو کسانو چې د الله په لار کې هجرت کړی بیا وژل شوي یا مړه شوي دي نو الله به خامخا غوره روزي ورکړي او بېشکه هماغه الله ډېر ښه روزي ورکوونکی دی. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. حتماً به داسې ځای ته ننباسي چې هغوی ورباندې خوښ شي او الله خامخا ډېر پوه زغم والا دی. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. دا وشوه او وړاندې دا هم واورئ چې څوک بدل واخلي هماغسې لکه چې هغه سره شوي بیا نور ظلم پرې وشي نو الله به یې خامخا مرسته وکړي. الله یقینا ډېر تیریدونکی بخښونکی دی. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دا ځکه چې د الله قدرت دومره لوړ دی چې شپه په ورځ کې ورننباسي او ورځ په شپه کې ننباسي، او دا چې بېشکه الله د هرې خبرې اورېدونکی د هر څه لیدونکی دی. دا په دې چې هماغه الله حق او څه چې هغوی الله نه پرته وربولي هغه باطل دي او یوازې الله د لوړ شان لوی مرتبه والا دی. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. آیا ته نه ګورې چې الله له اسمانه اوبه رااوروي چې ځمکه پرې تکه شنه شي؟ بېشکه الله مهربان او ښه باخبر دی. هغه لره دي څه چې په اسمانو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي، او بېشکه هماغه الله بې پروا او ستایل شوی دی. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آیا ته نه وینې چې الله هغه څه درته ایل کړي چې په ځمکه کې دي او هغه بیړۍ هم چې د ده په امر سمندر کې چلیږي، او هماغه خدای اسمان داسې ساتي چې د ده له حکمه پرته په ځمکه راونه غورځېږي،
بېشک الله په خلکو ډیر نرمي کوونکی ډیر مهربان دی. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. او هماغه ذات دی چې تاسو یې ژوندي کړي یاست بیا مو مړه کوي وروسته مو بیا را ژوندي کوي، خو انسان خامخا ناشکره دی. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. موږ د هر امت د پاره د عبادت یوه لاره ټاکلې ده چې دوی ورباندې روان دي، نو ای رسوله دوی دې په دې کار کې جګړه نه در سره کوي او ته د خپل رب لور ته بلنه کوه، یقینا ته خو په سمه لاره برابر یې. او که هغوی جګړه در سره کوي نو ورته ووایه چې الله په هغه څه ښه پوه دی چې تاسو یې کوئ. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله به د قیامت په ورځ تاسو ترمنځ هغه څه کې فیصله کوي چې تاسو پکې اختلاف کاوه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. آیا ته نه پوهیږي چې الله په هغه څه ښه پوهیږي چې په آسمان او ځمکه کې دي؟ دا خامخا په یو کتاب کې دي، دا خو په الله حتما ډیر آسانه دي. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. او هغوی الله نه پرته داسې څه لمانځي چې هغه یې د معبودیت په هکله څه سند نه دی نازل کړی او نه دوی څه علم پرې لري، او ظالمانو لره به قیامت کې څوک مرستیال نه وي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. او کله چې پر هغوی زموږ څرګند آیتونه لوستل کیږي نو ته به د کافرانو په مخونو کې د انکار نښانې پیژنې. نږدې وي چې پر هغو کسانو ورټوپ کړي کوم چې زموږ آیتونه ورباندې لولي. ورته ووایه تاسو ته له دې لا زیات بد شی در وښیم اور دی چې الله یې له کافرانو سره وعده کړي او هغه ډیر بد استوګنځای دی. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اے خلکو یو مثال راوړل شوی نو غوږ ورته کیږدئ. تاسو چې الله نه پرته څه رابلئ هیڅ کله به یو مچ هم پیدا نه کړی شي که څه هم ټول ورته را یو ځای شي، او دا لا څه که یو مچ څه شی ترې وتښتوي هغه هم نشي ترې خلاصولی. هم بلونکی کمزوری دی او هم بلل شوی. دوی لکه چې شایي هغه شان د الله قدر ونه پیژندی. الله یقینا زورور او برلاسی دی.
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله ملائکونه هم استازي ټاکي او له انسانانو هم بېشکه الله د هرې خبرې اوریدونکی د هر څه لیدونکی دی په هغه څه هم پوهیږي چې د هغوی په مخ کې دي او په هغه هم چې تر شا یې دي او خاص الله ته ټولې چارې ورګرځول کیږي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اے مؤمنانو رکوع او سجده وکړئ د خپل پروردګار بندگی کوئ او د خیر کارونه کوئ د دې لپاره چې بریالي شئ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير او د الله په لار کې څنګه چې شای هغه شان جهاد وکړئ هماغه تاسو خپل دین ته غوره کړی یاست او په دین کې پر تاسو څه تنګون نه دی راوستی د خپل پلار ابراهیم په دین اوسئ هماغه الله تاسو ړومبی هم مسلمانان ونومولی او په دې قرآن کې هم د دې لپاره چې رسول پر تاسو شاهد وي او تاسو پر خلکو شاهدان یاست نو لمونځ ترسره کوئ زکات ورکوئ او په الله پورې ځان مربوط کړئ هماغه ستاسو مالک دی نو غوره مالک او ښه مرستندوی دی صدق الله العظیم